د جرمني ژبې د زده کړې درنو مینوالو بیا هم ستړي مشئ او د روغتیا په هیله مو. نن یو بل لوست ته ښه راغلاست. نن په دې لوست کې مې 10 جملې او داسې اصطلاحات چې په ورځني ژوند کې ډېر زیات کاریږي او ښایي تاسې هره ورځ ورته اړتیا ولرئ یا مو اورېدلي یا یې هم د کارولو اړتیا درته محسوسه شوي دا راټول کړي دي. دا نو تقریبا داس جملې دي چې د B1 سویې خلک باید په ورځني مکالمو کې وکاروي او د کارولو هغه وړتیا ولري. اسانه جملې دي او په کارېدو باندې زده کېږي. کله چې تاسو یو څوک خبره کوي تاسو په وپوهیږئ دا یوه مرحله ده، خو کله چې بیرته غبرګون ښیئ او ځواب ورکوئ دا بله مرحله ده. نو کله چې یوه جمله تاسو استفاده کوي نو هغه ستاسو په ذهن کې لا ښه کینی او هغه سویه هم د سړي ورسره پورته ځي. نو دغه جملې په معمولي شکل باندې ځینې ښایي د A2 لیول یا B1 لیول یا ښایي ځینې پکې د B2 لیول هم وي، ولې دا داسې اسانه جملې دي چې په ورځني ژوند کې کاریږي یا ځینې اصطلاحات دي. نو ورځو پیل له لومړۍ جملې کوو. لومړۍ جمله چې ما دلته لیکلې د سودا د اخیستو پر مهال معمولا د سره دا پوښتنه سړي ته پیدا کیږي. Ist das wirklich so teuer? Ist das wirklich so teuer? آیا دا په رښتیا هم دومره ګرانه یا قیمتي ده یا قیمت بیه ده؟ teuer قیمت ته وایي، لوړ بیې ته وایي که نه. دغه د wirklich او د teuer دا چې کله ته جمله په چټکۍ وایي دا داسې ډیر زیات په هغه باندې په نه ادا کیږي، داسې سپک ویل کیږي. wirklich so teuer. صحیح. دویمه جمله ده د همدې بیو د دې موضوعاتو په اړه باندې. das ist ziemlich günstig. das ist ziemlich günstig. دا ډیر ارزانه دي یا دا د پام وړ ارزانه ده. صحیح. ورپسې خبره der Preis ist fair. der Preis ist fair. دا قیمت مناسب دی. یا دا جمله په بل رقم هم ویل کیږي. das ist ein angemessener Preis. das ist ein angemessener Preis. دا قیمت مناسب دی یا مناسبه بیه ده. بله جمله ich bin zahlungsunfähig. Ich bin zahlungsunfähig. زه د پیسو د ورکړې توان نه لرم. پښتو ژباړه یې روانه داسې کېږي. اول تحت لفظي ich زه bin یم zahlungspardاخت یا اداینه unfähig ناتوانه یا قادر نه یم. Fähigkeit د دغه ورب دی. کله چې ور باندې زیاتیږي نو دای منفي کوي. unfähig ناتوانه، fähig توانا او unfähig ناتوانه. ورپسې جمله چې تاسو یې ښایي هره ورځ واورئ چې دا شی ډېر واضح دي، دا یو روښانه خبره ده، دا ماته هر څه واضح دي. د دې ریښه دا ده چې das ist eine klare Sache. das ist eine klare Sache. دا یو روښانه موضوع ده. klare روښانه یا klare واضحه شوی موضوع ده. زخه موضوع باندې دلته ښه ترجمه کیږي. زخه یو شي ته هم وایي نه. ورپسې جمله ده das ist nicht wahr, das ist falsch. دا حقیقت نه دی، دا غلط دی یا دا ناسم دی، دا نادرست دی. falsch نادرست، wahr حقیقت. صحیح. Wahrheit د substantiv دی یا نوم یې دی یا نومن دی. falsch غلط نادرست. das ist nicht wahr, das ist falsch. دا صحیح نه ده، دا غلط دی. ښه. ورپسې جمله ده پوښتنه ده. کېدای شي تاسو نه وپوښتل شي، دا هم یو معمولي پوښتنه ده. bist du mit deinem Leben zufrieden? bist du mit deinem Leben zufrieden? ته له خپل ژوند راضي یې؟ آیا ته د له ژوند راضي یې؟ bist du ته mit deinem Leben zufrieden؟ له خپل ژوند سره zufrieden راضي ته وایي یا ورسره خوشحاله.
Das Leben ژوند، داسې ارټیکل دی لیبن، دلته داینم ستا مت سره، نو تحت لفظي ژباړه دا وه او په جمله کې ته د خپل ژوند راضي. یو بله موضوع چې ښایي تاسو ډېر ورسره مخ شوي، یو څوک درته خبرې کوي او یا دا موضوع کې تاسې دلچسپي نه لرئ یا درته مهمه نه دي یا یو بې تفاوته موضوع ده، دا په آلمانان یې ډېر وایي Das ist mir egal. Das ist mir egal. دا ماته بې تفاوته ده. ماته بې تفاوته ده. یو چاته یو هیله کوي چې زه ښه چانس درته غواړم بریالی اوسې که نه. Ich wünsche dir gute Chancen. Ich wünsche dir gute Chancen. زه تاسو ته د ښه چانس هیله لرم یا تاسو ته د ښه چانس هیله لرم. دا بله اصطلاح د وخت په اړه ده. Die Zeit ist Die Zeit ist وخت ختم دی، پای ته رسېدلی. ورپسې جمله Ich habe es nicht gut verstanden. یو څوک خبرې درته کوي تاسې نه پې پوهېږئ. صحیح؟ ورته وایي چې Ich habe es nicht gut verstanden. زه په دې صحیح ونه پوهېدم یا زه په هغې صحیح پوه نه شوم. ما دلته لیکلي زه په دې ونه پوهېدم یا زه په هغې ونه پوهېدم یا څه چې تاسو وویل زه ورباندې ونه پوهېدم. اوس د همدې یو موضوع د بیا د تکرار غوښتنه کوئ چې یو څه شی بیا درته واضح شي که نه. Können Sie das bitte wieder erklären? Können Sie das bitte wieder erklären? کولی شئ چې یو ځل بیا یې راته تشریح کوي. Können د کولو په معنا فعل دی. bitte زی خوب د فاعلي ضمیر دی، شخصي ضمیر دی. bitte مهربانی، wieder دوباره، erklären واضح کول یا روښانه کول، شرح کول. Können Sie das bitte wieder erklären? کولی شئ دا بیا راته واضح کوي. ورپسې جمله یا اصطلاح، دې ته اصطلاح ویلی شو چې Die Zeit ist so schnell vergangen. Die Zeit ist so schnell vergangen. وخت په ډېر چټکۍ سره تیر شو. Zeit وخت، schnell چټک، vergangen یعنی تیر شو، ولاړو، تیر حالت. ورپسې پوښتنه ده، دا پوښتنه ده یو ځای کې انتظار یاست او غواړئ په دې وپوهېږئ چې څومره نور به دلته انتظار یو. صحیح؟ Bis wann sollen wir hier warten? Bis wann sollen wir hier warten? تر کله، wann کله، sollen باید، wir موږ، hier دلته، warten انتظار وکړو. Bis wann sollen wir hier warten? تر کله باید دلته انتظار وباسو. یا که اینې پوښتنه له تاسو نه وشي، تاسو په ځواب کې ویلی شئ Ihr müsst ungefähr 1 Stunde hier warten. تاسو باید شاوخوا یو ساعت انتظار وکړئ. ihr د مخاطب جمع ده. must فعلم دې سره برابریږي. دا به بیا په ګرامر په درسونو کې واضح درته که د B1 تر سویې پورې یاستئ او که نه په تیر درس کې هم موږ په دې باندې بحث کړی و او په راتلونکي ګرامري درسونو کې به هم دا شان واضح کوو چې له فاعل سره فعلونه څنګه تغییري. ungefähr شاوخوا 1 Stunde hier warten، دلته انتظار وکړئ. ورپسې جمله یو چاته پیغام استوئ او ورته وایي چې زه دا درته لیکم، یا په ټلیفون ورسره خبرې کوي ورته وایي چې زه یو خبر یا یو پیغام درته استوم. Ich schreibe dir eine Nachricht. زه تاته یو پیغام لیکم. schreiben فعل دی. Ich schreibe زه لیکم. Ich schreibe dir eine Nachricht. Nachricht پیغام، خو که ناخشتن وی خبرونه ته هم وایي. ناخشتن یې جمع ده. ناخشتن خبرونه. خو دلته ده زه تاسو ته یو پیغام لیکم. بله جمله Ich habe einen Anruf bekommen. Ich habe einen Anruf bekommen. ما یو تلیفون ترلاسه کړ. تلیفون ترلاسه کولو معنا دا نه ده چې ما ته یو چا فیزیکلی تلیفون راکړ. نه، ما یو زنګ د تلیفون ترلاسه کړ. Anrufen bekommen یو
ټلیفون راتلل، زنګ کېدل، یو چا سره په ټلیفون خبرې وکړې، یو زنګ یې راته ویلی و، موږ په پښتو کې وایو. Ich habe einen Anruf bekommen. Anruf ټلیفون، انروفن یې فعل دی، bekommen ترلاسه کړ، خو ترلاسه کول دلته یعنی یو چا زنګ راته ووهه. ښه، ورپسې دی ich schicke dir eine Nachricht. زه تاسو ته یو پیغام استوم. شکن استولو ته وایي، په دې مفهوم کې موږ شکه استفاده کوو. زنده نم ورته وایي. ich sende dir eine Nachricht. خو د دې لپاره مناسب لغت چې دی شکه ده. ich schicke dir eine Nachricht. تاسو ته یو پیغام استوم. ورپسې جمله چې د ناهیلۍ په وخت کې استفاده کیږي. یو پریکړه راځي، تاسو په اړه ډېر ناخوښه یاستئ، یو ناهیلي کړي یاستئ، ناامیده کړي یاستئ، نو کولی شئ دا جمله استعمال کړئ. Ich bin total enttäuscht. Ich bin total enttäuscht. زه بشپړ ناهیلی یم. صحیح؟ ورپسې مثلا Ich bin unter Druck. Ich bin unter Druck. زه تر فشار لاندې یم. Druck فشار شو، unter لاندې، bin یم ich زه تر فشار لاندې یم. ښه، بله جمله. یو کار دی، تاسو یې د ترسره کولو توان نه لرئ یا دا کار سخت دی، وایي چې غواړئ ووایئ چې دا زه نشم کولی. صحیح؟ Ich kann das nicht schaffen. Ich kann das nicht schaffen. schaffen ترسره کول. صحیح؟ په ځینې وخت کې ازموینه کې هم دا د پاس کولو په معنا راځي. Ich kann das nicht schaffen. Ja? Ich schaffe die Prüfung. هغه bestanden هم ورته وایي په هغې بل حالت کې، خو دا لغت هم ورته په ځینې حالاتو کې bestehen یې فعل دی، bestanden یې vergangenheit دی. Ich kann das nicht schaffen. زه نشم کولی دا ترسره کم. دلته نیشت منفي کېدل د جملې په دغه ځای کې راغلي دي. دا هم په ګرامري درسونو کې تاسو بیا زده کولی شئ چې زتسباو یا د جملې جوړول څنګه کیږي په جرمني ژبه کې. ښه، اوس یو شی دی، یو چانس راغلی چاته، یو څوک درته وایي چې دا کار وکړم که ونه کړم ستا مشوره څه ده، او ته موافق یې چې هغه کار وکړي، نو څه ورته وایي؟ An deiner Stelle würde ich diese Chance nutzen. An deiner Stelle würde ich diese Chance nutzen. که زه ستا پر ځای وم له دې چانس څخه ګټه اخلم یا دا چانس کاروم. An deiner Stelle ستا پر ځای، würde ich که چیرته وم زه diese Chance nutzen. دغه چانس به زه وکاروم. یو څوک غلطي کوي په تکراری شکل او ته ورته وایي چې ته خو همیشه غلطي کوي. Du machst immer Fehler. Du machst immer Fehler. Du ته machst کوي immer همیشه Fehler غلطی یا غلطي. دغه د ګرامر په درسونو کې دغه د فاعل او د فعل مسله بیا هم ده، machen او machst ته ترسره کوي. هغه دوستان چې بیاین سویه کې دي هغوی پوهېږي چې تر هغې ټیټ دي، ښایي هغوی ته دا هم یو څه ستونزمنه وي، ولې د ګرامر په درسونو کې دا شان ډېر واضح دي او دا اسانه دي، ورسره بلدېږئ. یو څوک ډېرې غلطې خبرې کوي او تاسې له دې نظریې سره موافق یئ. صحیح؟ موږ په پښتو کې هم دا خبرې اصطلاح لرو، له خبرو سره د پام کوه، نه له خبرو سره پام کوه. Eine شی په دویچ کې دي. Pass auf, wie du redest. Pass auf, پام کوه. Wie du redest, چې ته څه وایې. Wie du redest, ته څه وایې. reden خبرې کول، ویل. ښه، یو کار دی له تاسو نه شوی خو خطا ده او غواړئ ووایئ چې دا قصدي نه و، دا سهوا شوی دی، نو اسانه جمله دا ده. Das war nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. هغه قصدي نه و. Absicht قصد وایي، یو کار په قصدي شکل ترسره کول، دا قصدي نه و.
یو چا در سره ژمنه کړې او هغه په خپله ژمنه نه دی درېدلی، نو تاسو څه وایې؟ Er hat seine Versprechen nicht gehalten. Er hat sein Versprechen nicht gehalten. دی په خپله ژمنه ونه درېد. Er hat sein Versprechen nicht gehalten. Gehalten دلته په معنا چې تعهد باندې وفا ونه کړه. Versprechen تعهد ته وایي، ژمنې ته وایي. صحیح؟ بله جمله Lass mich bitte konzentrieren. Lass mich bitte konzentrieren. اجازه راکړه چې تمرکز وکړم. درس لولې، یو څوک درته خبرې کوي یا اضافه پوښتنې درنه کوي، ته ورته وایې چې اجازه راکړه یا پرېمږده چې لږ توجه وکړم درس ته، نو ته ورته وایې چې Lass mich bitte konzentrieren. دا زه معمولا په اغ باندې وایم، خو کنسنتریرن یم که په درته ډېر سخت وي ویلی شئ توجه کول یا تمرکز کول. ښه، وروستی 3 جملو ته راورسېدو چې 10 جملې پوره شي. یو چا سره موافق یاست، یو څوک یو نظر ورکوي، تاسو ورته وایئ چې زما هم همدغه نظر و. Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin زیم der gleichen په einen په دې مفهوم کې په einen Meinung نظر باندې. gleich مساوي ته هم وایي، gleichen په همدې د توافق خبره ده دلته. Ich bin der gleichen Meinung. زه له تا سره هم نظر یم، زه هم په همدې نظر یم. یا د دې لپاره یو بله اصطلاح لنډه، یو چا ته وایي صرف چې زه د تا نظر تاییدوم. صحیح، موږ ورته وایو زه د سره موافق یم. Ich stimme dir zu. دا ډېره کارېدونکې اصطلاح ده. Ich stimme dir zu. زه له تا سره موافق یم. صحیح. او یو څوک ښه ښکاري د درناوي لپاره، د درناوي په حالت کې ورته زی وایي، نه دو نه وایي، ورته وایي sehen Sie gut aus. sehen Sie gut aus. تاسو ښه معلومیږئ. او که دا ته وایي څنګه به وایي؟ siehst du gut aus. siehst du gut aus. دا و د نن ورځې اصطلاحات او جملې. هیله ده په ورځنیو مکالمو کې وکاروئ، له خپلو ملګرو سره تکرار کړئ تر څو مو په ذهن کې کینی، او تر بل درس پورې مو لوی رب مل شه. ښې چارې او ښه وختونه.